ښه پخیر راغلی ګران دوستانو، امید دی روغ جوړ به وئ. خواږو دوستانو، دغه ویډیو مې ستاسو لپاره په یو څو مهمو لغتونو باندې جوړه کړې ده، د کومو لغتونو چې ورځنی استعمال بیخي زیات دی او تاسو سره به انشاءالله په ورځني ژوند او هم په کنورسیشن کې بیخي زیات کومک وکړي. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او لغتونه تر اخره درسره وګورئ او زده یې کړئ. راځئ چې په درس شروع وکړو. لومړی لغت دی smile. smile smile معنی مسکا یا د تبسم خندا. smile. next word tail. tail tail wheel. tail wheel. next one education. education education means تعلیم. education تعلیم. next part. part part برخه د یو شي برخه. part. next word lose. lose lose بایلل یا له لاسه ورکول. next word nice. nice ښه یا ښکلی. nice ښه یا ښکلی. say. say say ویل. ټیل هم ویلو ته ویل کیږي او هم say ورته ویل کیږي. say ویل. ښه خوږو دوستانو، دغه و یو څو مهم لغتونه چې تاسو ته مې په دغه ویډیو کې در وړاندې کړل. امید دی چې تاسو به دغه لغتونه زده کړي وي او هم به یې زده کړئ او خدای دې وکړي چې درته مفید تمام شي. نو د نورو درسونو لپاره زموږ سره پاتې شئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو ته اجازه راکړئ او thank you very much.